بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن ان شاء الله دولسمه صف دولسمه وحده اتشپیتم درس او یو سلو او په د ویډیو په اساس یو سلو شپاړسمه ویډیو د العربیة بین یدیک د کتاب ده. نو په نننی درس کې تدریبات دي، تمرین دی. راځو التدریب الاول صل بین المفرد والجمع. دلته موږ یو جدول لرو چې په دې جدول کې یو طرف ته مفرد دی، بل طرف ته جمع ده. مفرد یو ته وایو، جمع د هغې ډیرو ته وایو. نو دې طرف نه به یو خط کش کوو، دې بل طرف ته صحیفه صحف، رحله رحلات چکر، طابع هغه سټیکر چې دی، او طوابع جمع ده ډیر، کتاب یو دی، کتب ډیر کتابونه. راځو التدريب الثاني ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. داسې د کراس یا د غلط نشان به په داسې یوه جمله په وبښئ په لفظ یا کلمه باندې کش کوي کوم چې غریب یعنی د نورو نه بیخي بدله وي. اوس یو لاین دا دی، بل لاین دا دی، لکه ټولې تقریبا مشابه یا یو رقم وي، او دا پکې مثلا کرة القدم فوتبال، السباحه لامبو، الفاکهه میوه، الفروسیه اس، سپرلی یا کوم خاص لفظ که ولري. نو دې کې دا ټول د لوبو دی، یو دغه میوه چې دی دا پکې داسې بل رقم دی، نو دوی سره تشابه یا مشابهت یا ورته والی نه لري ډېر، نو ځکه په دې به داسې د کراس نښه کش کړو، دا الکلمه الغریبه ده. بیت کور، کتاب، مجله، صحیفه. دې کې ته وګوره دا ټول درس پورې تړلي موضوعات دي، اما دغه بیت چې دی دا غریب لفظ دی. دا داسې یو څه دی چې دلته نااشنا ښکاري، د نورو سره څه مشابهت نه لري. التدبیر المنزلي، الحافله، المراسله، القراءه. نو دې سره هم الحافله چې دی یا بس چې دی دا نو الکلمه الغریبه ده، دې باندې به کراس نښه کش. مفردات اضافیه، العرض. موږ هر درس کې مفردات لرو، دا مفردات د هغه درس پورې تړلي وي کوم چې هغه موضوع کې موږ لوستلي وي. بیا نو داسې اضافي الفاظ او کلمات هم وي تر څو زموږ عربي ژبه قوي شي. داسې الفاظ چې تقریبا نسبتا مهم ښکاري او په دې لفظ کې نه وي تکرار شوي، نو هغه هم دلته وي. طویل اوږد، قصیر لنډ، کبیر غټ، صغیر کوچنی وړوکی، قریب نږدې، بعید لرې، کثیر یا کثیر ډیر، قلیل یا قلیل لږ. زه اکثره کثیرون نه وایم، عربي کې عموما خلکو ته دا تمه او توقع هم دا وي چې هر لفظ قلیل، کثیر، حار، بارد، دم هم داسې، خو چې ویم نه وایي، ځکه د وقف هغه دا دی چې چېرته موږ وقف وکړو هغلته نو بیا تنوین نه وي. بله مهمه مسله چې په دې ځای کې زه باید ووایم، دا کثیرون قلیلون د دې یو مهمه نقطه ده چې القلیلو القلیلون غلط دی، یعنی الف او لام چې راځي تنوین نه راځي بیا، او تنوین چې راشي بیا الف او لام نه راځي. حارون صحیح دی، الحارون غلط دی، الف یا به الف لام راولي یا به اخر کې رون رن او رن راولي تنوین. حارون ګرم، بارد یخ. ګوره دا حار اکثره په یو خو فصیح عربي ده چې د کتاب د مونږ او تاسو چې وایو، دې کې حار ګرم ته وایي، بل اکثره عربان حار تریخ ته هم وایي که نه، ډېر تریخ چې وي هغې ته هم حار، خو په کل کې حارون ګرم، باردون یخ، غالن قیمته، رخیص ارزانه. التدريب الأول بله برخه کې لومړی تمرین دی. لومړی صل بین الصورة والصفة المناسبة. دلته نو صفت دی او لاندې لفظ دی، نو دې نه به خط کش کوي کوم یو چې مناسب وي. مثلا دا اوږد دی او دا لنډ دی. طویل، قصیر، کبیر غټ، صغیر کوچنی، بعید لرې، وبښئ بعید دا دی لرې، او قریب نږدې، ځکه نږدې چې یو شی وي لږ غټ ښکاري. التدريب الثاني صل بين الصورة والصفة المناسبة.
د عکس صوره او صفت چې مناسب وي هغې سره اړخ لګئ، هغې سره بېکش کړئ. کثیر ډېر، قلیل لږ، یو دی که نه او دا ډېرې مڼې دي. حار ګرم، بارد یخ، څوندې کې یخ ټوکړې ښکاري نو حتما دا به بارد وي او دا به حار وي. که تاسو ته بل رقم ښکاري بل رقم یې کش کړئ. رخیص ارزانه، غال قیمته، دغه به حتما قیمته وي، دا به ارزانه وي. دا چې څنګه پوهېږو مخکې همداسې وو نو موږ هم په همدې نه پوه شو. نور خو عکس نه ښکاري چې قیمته به څه شی وي ارزانه. الوحدة الثانية عشرة، دومه وحده. الدرس نهه شپېتم درس دی. التراکیب النحویه، نحوي جوړښت دی. راځو دلته ګرامر کې څه وایو. التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب خپل ملګري سره تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. ما هوايتك يا مجاهد؟ مجاهد یو الطالب الاول او الطالب الثاني دویم او لومړی زده کوونکی په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. الطالب الاول لومړی زده کوونکی ورته وایي ما هوايتك یا مجاهد؟ ستا هوايت څه ده مجاهده؟ نو مجاهد ورته وایي هوايتي القراءه، زه به ورته شوق ووایم، زما شوق یا هوایه هغه لوستل دي. نو مجاهد القراءه. این داسې مثالونه به تاسې را جوړ کړئ. الطالب الاول ما هوايتك یا جابر؟ دا درس بند کړئ او دا عنوان دا څه ورته وایي تمرین تاسې حل کړئ، بیا بېرته راشئ او وګورئ چې تاسې تمرین صحیح حل کړی که نه. زه یې حلوم. جابر ما هوايتك یا جابر؟ جابره ستا هوايت څه ده؟ هوايتي الرياضة، زما هوايه سپورت دی. ما هوايتك یا جلال؟ جلال ستا هوايت څه ده؟ جلال ورته وایي هوايتي جمع الطوابع، د سټیکرو جمع کول دي. زینب ما هوايتك یا زینب؟ دلته به اوس چون دا زینب ښځه ده هوايتک به ورته نه وایو، هوايتک. زینب ورته وایي هوايتي الحاسوب، زما هوايه یا شوق یا هوايه بیرته ورته وایو چې غلط نشو چې شوق ځکه دقیقه معنی نه ده، نه پوهېږم پښتو کې ورته څه وایي، انګلیش کې ورته هابي وایي. الحاسوب کمپیوټر. الهام ما هوايتك یا الهام؟ چون الهام د ښځې نوم دی. هوايتي التدبير المنزلي، زما هوايه کورنی ترتیب و تنظیم دی. ما هوايتك یا علي؟ ستا هوايت څه ده؟ دلته اوس ګوره چې کله د یو څه پوښتنه کوي په عربي کې ما به وایي، ما هوايتك څه دي؟ دا د سوال او پوښتنې طریقې زده کول هم دي. هوايتي السفر. ما هوايتك یا عثمان؟ عثمانه ستا هوايت څه ده؟ هوايتي الرحلات، چکرونه دي. التدريب الثاني، تاسې به د چکرونو هوايه کې وګورئ اکثره خلک ښایسته موټر لري، ډاله لري، سترنجي او فرش او ترموس او چای او پیالې هر څه تیار اماده وي. دا هغه خلک دي چې د دوی د چکر هوايه داسې نه چې په کال کې یو ورځ چکر ته وځي. دا خلکو د ژوند نه خوند واخیسته او همدا یې هوايه وي. بس چې کله وزګارېږي او طبیعت یې لږ برابرېږي صرف موټر ته کښېني، درې څلور ملګري روان شي او ژوند نه خوند اخلي. التدريب الثاني، دویم تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، لکه څنګه چې په مثال کې دی ملګري سره سوال او جواب تبادله کړي. ګوره یزور معرض الهوايات، چېرته چې هوايات وړاندې کېږي خلکو ته پرزنټ کېږي د هغې ځای ګوري. هل زرت معرض الهوايات؟ دې په هکله اوس پوښتنه جوړه کړو، دا سړی د دې ځای ګوري که نه؟ نو موږ پوښتنه کوو چې آیا دا ځای دې کتلی دی؟ لا نه ما زرته، نه مې دی کتلی. یشرب الشای، اوس نو چای څکي، ده نه پوښتنه کوو چې آیا چای دې څکلی دی؟ دا باید وایي چې نه نه مې دی څکلی. هل شربت الشای، آیا چای دې څکلی دی؟ هل تشرب الشای یعنی هغه چای دا داسې یو 2020 قانون دی چې تاسې هم باید په هکله ووایم که نه. هرو 20 دقیقو کې د 20 ثانیو لپاره باید د سکرین هاخوا وګورو تر څو سترګې مو تضرر نه شي. دا په جریان کې کیدای شي راځي چې تاسې اندېښمن او متضرره نه شئ. ترې بېرته به دلته کلیک وکړو. دا مې دې لپاره ایښی چې هرو 20 دقیقو کې چون سکرین ته چې موږ بار بار ګورو
زمونږ ذهن هغه وخت نشي، هغه کله کله 2-3 ساعته مسلسل انسان سکرین ته ګوري. نو دا مې یو اپ یا سافټویر انسټال کړی دی کمپیوټر کې چې په هرو 20 دقیقو کې ماته خبر راکوي چې د 20 ثانیو لپاره اخوا وګورم. نو داسې هم ویلی شم چې هل تشرب الشاي، آیا چای څکې؟ خو دلته د روان یا د جاري حالت لپاره نه دی، د تیر وخت لپاره دی. هل شربت الشاي؟ لا ما شربته. یأکل التمر، کجوري خوري. هل اکلت التمر، آیا کجوري دې خوړلې دي؟ لا. نو داسې هم ویلی شو چې هل تأکل التمر، آیا کجوري خوري؟ او هل اکلت التمر، داسې هم ویلی شو. يسمع الأذان، هل سمعت الأذان؟ لا ما سمعته. يقرأ الكتاب، كتاب لولي. هل قرأت الكتاب؟ لا ما قرأته. يكنس البيت، کور جارو کوي. هل كنست البيت؟ لا ما كنسته. يغسل القميص، کمیس وینځي. هل غسلت القميص؟ لا ما غسلته. نو د نن لپاره همدومره درس بس دی. 215 صفحه و 9 درس، او راتلونکی درس به انشاءالله په راتلونکي درس کې ولولو. والى اللقاء القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.